لقد تاب الله على النبي يقينا مهرباني کړې د الله په نبي والمهاجرين والانصار او په مهاجرين او په انصارو باندې الذين اتبعوه هغه چې تابعداري کړې و د پیغمبر في ساعة العسرة په ساعت د تنګسیا کې د کوم ساعت دی تبوک الله اکبر من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ورستو د دې نه چې نږدې و چې کاږه شوي وي زړونه د یوې ډلې د دوی نه الله اکبر یعنی بعضو مؤمنانو نه کوتاهیانې شوي دي که خو سر الله رب العزت رحم وکړو او په ټولو باندې مهرباني وکړه ثم تاب علیهم بیا مهرباني وکړه الله په دوی باندې سوال دلته دا راځي څه سوال ده ستاسو زړه ته سوال ده نه نه اخو واضح دي کوتاهي چې چا نه شوي وه خو واضح دي بل سوال دی نه نه اخو الله وایي چې زړونه کاږه شي چې الله د پیغمبر توبه د څه قبلوي پیغمبر نه څه ګناه شوي وي توبه ترې قبلوي دا سوال برکت دپاره یو جواب یې کیدی شي نن ته ودې ورو ورو چې داسې په خویدو شو که نه نو کیدی شي داسې د 28 29 رمضان کې تاسې دغه ګوټ کې بیایي نه نه هېڅ خبره نه ده که ځایونو دغه ځای څخه ومایي چې ځای څه خبر نه خو چې ته برابر یې اواز دې نه راځو که نه ښه او په دې مړ شي او په دې مړ شي د هغې دپاره بخښنه نه شي ورکولی دا خو واضح ما كان للنبي والذين آمنوا نبي او مؤمنان ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نوم پکې د برکت ته په زموږ نه په دې بعضو دغه کې د ستا د لاسه ټیم ضایع شي د پیغمبر نوم د برکت دپاره یو دویم بعض کارونه پیغمبر کړي چې د هغې نه غوره نور لکه بعضو منافقانو له اجازت ورکړو الله ورته دا به بعض علماء د توبې مطلب دی بنده لره استعمالول په خپله بندګۍ کې نو که دغه معنی ته وګورو نو الله استعمال کړو استعمال یې کړو پیغمبر او مهاجرین او انصار په خپله بندګۍ کې دا هم کیدی شي انه بهم رؤوف الرحیم یقینا الله په دوی باندې شفقت کوونکی مهربانه دی وعلى الثلاثة الذين خلفوا او مهرباني وکړه په هغه درې کسانو چې رستو کړی شوي وو څنګه رستو کړی شوي یعنې کار د هغوی ورستو کړی شوی ایتونه موږ سره تیر شو که نه الله وایي چې فیصله د دوی ورستو کړی شوي او دا هغه درې کسان دي كعب بن مالك هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنه او د کعب قصه ابن ما یو مستقل بیانوم کړی سستۍ د لاسه سبا بل سبا حالانکې کعب پکې ښه ځوان او دی وایي چې ما سره هسې هم سورلی شتي ښه مزېدارې سورلی سبا بل سبا کې هغه پاتې شو او ګرمي وه او میوې پخې شوي وي او سورو به ډېره مزه کوله خیر هم دی د دنیا څومره نقصاني شی دی میوې پخېدل او سوري د هغه دپاره یو فتنه وګرځېده څنګه چې مال او بچي عیش او عشرت دا فتنه ده لازم په انسان څه نه څه اثر کوي نو هغه په خپله دا قصه ذکر کړې اوږده قصه ده وایي دغه سبا بل سبا او سبا بل سبا وایي دغه دی چې خبرېدمه
وی چا پکې وایي چې رسول وسلم نږدې د واپس را روان دی. څومره سخته به وه په ده باندې. او وی بلې خبرې ډېر نه وم دغه کړی، کومې خبرې چې خفه کړی وم هغه دا وي په مدینه کې به ګرځېدم نو یا به مې پکې زنانه لیدي یا به بوډاګان ګرځي یا به د ماشومانانو د کوڅه کې منډې والې یا هغه کسان چې ښکاره منافقان و مشهور په منافقت باندې هغه به ګرځي. اوس د دوی په دې منځ کې چې دوی ګرځي دا څومره ګرانه ده. معذوره خلک ګرځي، بوډاګان، زنانه، ماشومان یا منافقان. په منځ کې کعب هم ګرځي، ځوان سړی کته به راځي. دا نور صحابه کرام هغه وګوره الله هغوی مسله هلته حل کړه. دا هغه درې دي. نو په دې کې رسول وسلم راغی او لېڼ ولګېد د وزرونو او په خپله وایي زما دې په الله قسم وي چې دومره فصاحت او بلاغت الله را کړی دی مال که په هغه ورځ ما غوښتی نو داسې بانه به مې جوړه کړې وه چې ځان به مې بلکل صفا کړی. وایي زه ولاړ وم دقه کرر ریبل مې کول چې څه ووایم څه ونه وایم. وایي بیا مې دا ووایي چې رښتیا خبره وکړو الله ته یې بیا حواله کړه. وایي چې رسول وسلم زه ولیدم نو دا بعض ملګري زړه ته ډېر نږدې چې کله دوی یو کوتاهي وکړي سړی ته بیا ډېر خفه کېږي. وایي چې زه یې ولیدم ما ته یې داسې وکتل لکه هغه سړی هغه غوسه چې خفه چې سړي ته وګوري. وی تا خو وی نه چې ما سره سورلی شتي، ډایري کې ورته داسې تا خو وی چې ما سره شتي. وی ما ورته ویل چې او یا رسول الله ما سره هو. نو بیا ولې؟ وی ما ورته ویل چې بس دغه سبا بل سبا کې پاتې شوی نو هېڅ وجه نه وه. ښه صفا خبره مې ورته وکړه. وی ما ته یې وی چې تا صفا خبره وکړه نو ستا خبره هم بس الله ته واپس ته چې کله الله ووایي ستا توبه قبوله شي قبوله به شي. دې کې الله رب العزت ته حکم راولېږو چې مؤمنان به تعلقات ختموي د دې درې کسانو سره. نو هغه وایي کعب وایي د مدینه راته داسې شوه لکه ځان راته داسې عجیبه ښکارېدو چې زه څوک یم، دا مدینه څوک ده، دا خلک څوک دي پکې چې نه څوک ما پېژني نه څوک دوا سلام کوي نه څنګه یې خیش دي. او خو داسې مؤمنان نه وو، سب مؤمنان وو چې یو پر به حکم راغی که نه دا به پکې نه وي دا زموږ د کاکا زوی دی او ماما زوی دی او پلانې دی او علانې دی. نه تجارتونه ورسره چا نه کول، دوا سلام چا نه کول، خبرې اترې ورسره چا نه کولې. خپل د تره زامن ماما زامن خپلوان وي هغوی راسره رابطه ختمه کړه. په دې کې بیا غسان باچا دا موقع غنیمت وګڼه دا خبیثان خو په دې انتظار خط یې راولېږو ده ته وایي موږ ته خبر شوي چې ملګري پرېښودی دې خوا زموږ طرف ته راشي. نو هغه ما وسېزو خط هغه مې بټۍ ته ګزار کړو راته پته ولګېدی چې دا اوس بل امتحان. مسجد نبوي ته به وایي منزله تلمه منزله به وایي تلمه په رسول وسلم به مې سلام واچو خو جواب به یې نه راکو. نو خوا کې به ورسره ودرېدم او بیا به مې د ځان سره ووایي چې کیدای شي جواب یې راکړی او ما نه یې اورېدلی. هغې زړه خوشحالولو دپاره کیدای شي جواب یې راکړی خو ما نه یې لیدلی. یو روایت کې داسې هم راځي سبحان الله چې رسول صلی الله علیه وسلم مونځ کو او دواړو باره کې راځي د باره کې هم رسول صلی الله علیه وسلم باره کې وی ما مونځ کو رسول صلی الله علیه وسلم ما ته کتو خو چې کله ما سلام وګرځو ما رسول صلی الله علیه وسلم ته وکتو هغه ما غواړه. ډېر نږدې ملګری و رسول صلی الله علیه وسلم او تبوک په غزا کې د ده تپوس یې کړی و وی کعب نشته چې کوم ځای کې دی. نو بیا وایي زه په دې مانځه وم نو رسول صلی الله علیه وسلم په ما نظر ساتلی دی چې ما سلام وګرځوي بیا یې داسې وکړو. حکم د الله دی او الله وایي چې دوی سره به رابطه نه ساتي. څلوېښت ورځې بعد مسله ښه سخته شوې الله وایي چې دوی د خپلې ښځې پرېږدي. نو کعب وایي څنګه یې پرېږدو طلاق یې کړو که نه پلار کوي نه پلار کره بسي.
نو دا هغه دوه ښځې رالي وی یا رسول الله په قربان موږ به لاړې شو پلار کره دا سړي بوډاګان دي بوډاګان دي مطلب یعنې مشران دي خدمت ته ضرورت لري خوراک ساک ته جوړه جامه ده نو دوی به موږ ته نور نه رانږدې کېږي خو چې کور کې ورسره موږ خدمت دپاره یو نو رسول صلی الله هغوی له اجازت ورکړو او کعب خو ځوان سړی ده ته د دې ضرورت نه و وی 50 ورځې پوره شوې ښه 50 ورځې د ده سره د خلکو بایکاټ دی 50 ورځې پوره شوې سحر مونځ مه وکړو په دې کوټه ناست وم د خپل کور په دې چت باندې وی دې کې ما ته اواز راغی چې ابشر یا کعب زیری دی کعب وی چا اواز وکړو او وی بیا اقا کس وی رامنډې ووالې زما طرف ته رامنډې چې ابشر څه چلې ما وی الله ستا توبه رالیږلې ده 50 ورځې بعد الله وی ستا توبه رالیږلې ده وی بیا د ډېرو خوشحالۍ نه هغله مې خپله جوړه ورکړه کم څادر چې زما په دې اوږو پروت و هغه مې ورکړه زما دې په الله قسم بل راسره وم نه و هغه د هغه زیري په خوشحالۍ کې مې هغله ورکړو بیا ځان له بل را پیدا کړو د چا نه راواغستو د رسول سره خواله ورغله وی چې زه ورغلم نو د رسول سره دا مخ وی داسې پړقېدو لکه د سپومۍ یو ټوکړه چې او ما ته وی چې سعد عفوا ما ته وی چې کعب زیری درکو د داسې ورځې او د داسې خوشحالۍ چې هغه د هغه وخت نه چې ته پتا نه ده راغلې د کوم وخت نه چې ته پیدا شوې او وی صحابه کرام او ټول خوشحاله او طلحه رضی الله عنه راپاسېدو ما سره یې غاړه میلاو کړه جفت هغه وی زما نه نه هېرېږي چې کومه غاړه وي هغه ماله د مینې راکړې وه که نه نو ډېره د خوشحالۍ ورځ وه وی بیا ما رسول سلم ته ووایي چې یا رسول الله تاسو اعلان وکړو چې لکه د ده توبه قبوله ده که نه الله وایي چې توبه قبوله ده وایي نه الله وایي آیتونه یې رالیږلي دي دا که امتحان په دوی باندې تېر شو نو الله وایي وعلى الثلاثة الذین خلفوا په دغه 3 کسانو باندې هم الله مهرباني کړې وه حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت تر دې چې کله تنګه شوه په هغوی باندې ځمکه سره د پراخوالي نه وضاقت عليهم انفسهم او تنګ شو په هغوی باندې نفسونه د هغوی وظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه او ګمان یې وکړو چې نشتي ځای د پناهۍ د الله نه مګر هغه ته دی ګمان مطلب دلته یقین دی د هغوی دا یقین و چې د الله نه د پټېدو ځای نشتي مګر دغه یو لار دی چې حق الله ته واپس شي ثم تاب عليهم ليتوبوا بیا الله توفیق د توبې ورکو هغوی ته د دې دپاره چې توبه وباسي هغوی ان الله هو التواب الرحیم یقینا الله خاص هغه توبه قبلونکی مهربانه دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو ویریږئ د الله نه وکونوا مع الصادقین او شئ ملګري د رښتیني خلکو لکه چې څوک لکه چې کعب او د هغه ملګري رښتیني و الله څنګه کامیاب کړو څنګه عزت یې ورکړو تاسو هم داسې شئ